پړونه به په ست طریقه زنانه راچي صادر به د ورزو د پاس راواچي وتشده به کلکی او بیا به په دې پوز باندې پاس راواړی نو بعض خلک وي د خزي د مخ وي عورت نه لري علامه بدرس کې ویل مغولو کې ویل دا یو میم واغه تل لري کله سره پرې خور ولدار الو پټاری په سر راواچل او کور نه وتلی د سیموای چې دا تاسو ستر کوي ستر دې نه به سترای به حیا کزیره ویل یو سړی او دا خزه بازار ته تل او په پیشینی بولقه د خو پیجندل چې را زما خزه او بازار کې اتار چا قتل چې دې کې بدن نه څومره خسته خزه ویا سړی او تر خلی نه وقتل چې خزه او درنګ نه وې دا خسته نه چې کور دې زو سلم او بار دې پردي سړی و ما نه خزبانی دلګ طریقه د جلباب سره لکا پړونه به په ست طریقه زنانه راچي لګ دې باب کې ابن سیرین وای ما د عبیدۃ السلمانی نه تاسو کو دا تابعی دی چې دې آیات کې الله وایي چې راخذ او فزان بول کې راچي څنګه به راچي لګ نو عبیدت دراتا د سیویلی سلمانی عبیدۃ السلمانی فرفع ملحفا یو صادر اوچت کو کانت علی چې هغه پیو پتقنا بها مخی په ټول پټ کو وغطى راسه كله ټول سری په پټ کو حتا بلغ الحاجبین صادر دی ورزو تراورسا وغطى وجهه او مخی پټ کو واخرج عینه اليسرى من شق وجه الايسر دا تبری حاصل دار صرف زنانه چره پرده بده سکی چې صرف چپ سترګې به ښکاریږي بس او نور د بدن ارزه به سر به پټي مخ به پټي خې سترګې به پټي ورزي به پټي ابو حیان او ابن جریر دا عبد الله ابن عباس نه نقل کړي چې هغه به ویل د آیات په تفسیر کې تلویل جلباب فوق الحاجبین صادر بد ورزو د پاس رواچي وتشده به کلکی او بیا به په دې پوز باندې پاس راواړی یو سترګیا یا دوا سترګې کخکاری خو سینه به پټي او معظم الوجه او د مخ اکثر یې سبب پټي لګ سدیم دغه شان ذکر کړي سدی وای توغتی احدا عینیها یو سترګ بم پټي وجبهتها او د مخ یو طرف دا بم پټي والشق الاخر دا بل طرف بم پټي الا العين کی وسترګه ښکاریږي ابو حیان اندلوسی وی وقضا عادت بلاد الانلس د انلس د خزم د عادت ته چې لا یظهر من المرأه الا عینها الواحده چې دا غي وسترګه صرف کار کوي دا سیمالیمیږي چې د دې مفسر د خپل زمانه د خزو صفت کوي ولی هغه په شرعي صفت باندې متصف ویل او دې باب کې د مسلمي اثر مشتری هغه وي یدنین علیهن من جلابیبهن معنا دا چې دا یات یو کله راغی نو د انصار او خزي د کور نه بوتلی کأن علی رؤوسهن الغربان تابغنویل پر سرونو تور تور کارغان ناز من اکسیت سود یلبسنها زکا شړی توري توري شړی به په سرار چلی لګ تا به کارغانی په سر نازي درې ټولو حاصل دارې چې زنانه د پاره ستر د سی کول غواړي چې صرف یو سترګې ښکاریږي او دا د سلف د دې امت قولونه نو مخ پټول ولا پرز دی لګ او زکا ابن جوزی وی چې دا یدنین علیه نټکې چې ویلې کنه معنی یغتین رؤوسهن ووجوههن چې علیه ویلې نه علیه نه معنی سم مخ بم پټي سر بم پټي لګ ابو حیان وی علیهن شامل لجميع اجسادهن او بیا وی علیهن معنی صد علی وجوههن وی ذکر جاهلیت په زمانہ کې به د خزي مخ کارا کېدو لګ نو مخ په پټي لګ تفسیر ابو سعود هم د سوي
خزی دا پارا یغطین بها وجوههن مخونه با پٹی او بدن با پٹی داولا پرز دی لگ سدیم دا سیویلی دی رازیم دا سیویلی جلالینم دا سیویلی چی یغطین رؤوسهن ووجوههن تبریم دا سیویلی نو دی طولو علماء عبداللہ ابن عباس سیبم دا سیویلی نو بعض خلق وی د خزی دا مخ وی عورت نه لري علامه بدرس کې ویل مغولو کې ویل دا یو میم واغه تل لري کنو سره پرې خو چې د خزی دا مخ ستر نه لري نو پاتې پکې څه شو لګ عورت دا نه لري نو پاتې پکې څه شو پرز په خزه باندې اصل کې د مخ پټول دی لګ خو خزه چې کما کپڑا باندې با ستر کوي لګ هغه ته شروط الحجاب وای او دا اهم خبره ده اول دادا چې زنانه کم بولقا یا کم صادر یا کم شړی چې پزان راج پاره کې به شرط دی چې ساترن لجميع البدن دا باولنې شرط ټول بدن به پټی لګ کو ټول بدن یې پټ نشي نو د دې آیات خلاف راځي چې یدنینا علیهن من جلابیبهن اولنې شرط بدای دا سه بولقا بای دا سی صادر بای دا سی شړی بای چې ټول بدن به پټی لګ دا د قرآن د آیات نه معلومیږي لګ دویم زنانه چې کم کپڑا باندې ستر کوي کثیفه بای غیر رقیقه بای پیړه کپڑا بای پیړه بولقا هغه به پیړی لګ یا هغه صادر به پیړی ذکر کپڑے د ستر مقصد سره پټیدل چار کله کپڑا نری کا نو بیا خودری بولقی یاد دې صادر سپیدا نشته او ځکه حدیث کې راغلی دی اسماء بنت ابي بکر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او نری کپڑے پزان نه چلیا د الله نبی ته مخواړو نو زنانه د پاره دا شرط دی د کپڑے چې دا به نری کپڑا با پزان نه راچي لګ پاغي باندې بخپل ستر نه کوي لګ درې مدانه چې پی نفسی بدا زینت نه لګ دا کما بولقا یا کم صادر کملو پټا کم صادر ارڅ چی دا با زینت والا نه وی لګ ولی کاغه خایسته لګ خایسته صادر دی او یا خایسته گلدار الو پټری په سر راوا چل او کور نه وتلی د سیموای چې دا تاسو ستر کوي ستر دې نه بے سترای بے حیا کزیل دلیل ادار قرآن کې الله ویلی ولا یبدینا زینتهن الله وی د خایس بخزینه کارک دا د خایس ته کنه د خایس کپڑے دی بار ته ویستل دا بنه کار د دې زمانہ کې چې خلکو ته پیشینی بول قوی دام دقه شان ته به پیدا شي دې کې ستر نکی او نه د ستر والا او نه د حیا والا در داغه او یو کس غپ لگاو خبره کړ ویلی یو سړی او داغه خزه بازار ته تل او په پیشینی بولقه د خو په جندل چې راز ما خزه او بازار کې اوتار چا قتل چې دې کې بدن نه څومره خسته خزه ویا سړی او تر خلې نه وختل چې خزه او درنګ نه وې دا خسته نه چې کور دې زو سلم او بار دې پردي سړی و په دې پیشینی چې خسته سپین صادر پزار نه واچیل نو دا خو څه ستر نه د دې او د بغیر د صادر نه ګرځیدل یو شی حیا دې نشته ستر دې نشته دا به شرطی چې د بار ته چوباسي ګولونه به په صادر نه لګ او نه به په لوپټه باندې چې سپینه لوپټه او زړو کې په سر کړی کا دا خود سیدا لکه چې اسه چې د سره دې صحیح نه لګ دا شرط دا د قران نه معلومیږي لګ سلورم شردان چې دا و فسپازن غیر زیق کلاو بیلګ کدا سي کپڑے دی وی زنانه چاغه د لکه د جانگی پشان دا دسی کپڑے په دې کور کې اغوستل هم تقریبا حرام دي لګ داغه وجه سره چې کور کې زنه داسې سوکي چې داغه ته ستر پر زیره یا لیور وی یا کورور مثلا چا سوسی په کور کې دنه
خو داسې جامې دې کړي چې دننه ستا د بدن سره بیخي لګېدلي وجود سره دې لګېدلي صحیح حدیث کې راغلی دي د الله نبی فرمایلی صنفان من اهل النار لم اره زما په امت کې دوه قسمه خلک دی چې د اور والا دي ما نه دي لیدلي ځکه دا ښځې د رسول الله په زمانه کې نه وي یو قوم ما هم سیات کاذناب البقر یو خو هغه ظالمان دي چې ډانګي ورسره او د لکو د غواګانو په شان ته ډانګي جوړ کړي او یضربون بها الناس دا داسې ظالم انسان بازارونو کې او کفار ذکر چې دا ظلم کوي کنه یو نه ګړه بیستلی او بل بوار ورکوي دا د جهنم والا خلق دی یو ونساء کاسیات او رسول الله وی هغه ښځې چې کپړې اغوستې دي خو عاریات په حقیقت کې لغړي دي لګ د کاسیات علماء معنا کوي کاسیات فی الصوره شکل خې د کپړو دی خو عاریات فی الحقیقه زکه تنگ جامې اغوستې د کپړې خدا مقصد و چې ستا د بدن اجزا جدا جدا نه ښکارېږي چې دا ستا د بدن سره یو ځای لګېدي پخوا خلک خو والله اعلم خو ورځ په ورځ باندې خلک د انګریزانو تقلید کوي پخوا به د زنانو کپړې کولاو وي ډېر زیات اوس چې چېرته بازار لته ورشي مثلا یا ټیلر نو د ښځو د سړو د کپړو پته پکې نه لګي د دواړو د پرتوک فرق نه کېږي لږ نو رسول الله داسې وایي کاسیات عاریات او دا مقصد دی دنیا کې خو داسې ځان په تکلیف کې کلی دی که خو یاد ساته په آخرت کې به لغړی له هغه حدیث کې دا هم راغلي مومیلات مائلات یو خدا دی چې پردي خلک هم ځان ته مایله کوي سړي داسې لباس یې کلی ځان له پردو سړو ته مایله کېدونکي او سرونه به داسې یو ځای ته د اختر اغونډ کړي کاسنمت البخت المائله لکه قبان د بختی اوښانو کږو ځینې اهل علم پکې دا قید لګی وایي دا مائله قید چې لګولی معلومیږي دا چې دا ویښته په یو ځای راغونډ چې یو طرف ته کاږی نو بیا به ګناه خو موږ ته اوس راجحه داسې ښکارېږي چې دا مائله مقصد په دې کې دا قید د احتراز د پاره نه دی بلکې څومره موږ چې شارحین وکتل نو هغه وایي خته په سر باندې راغونډول مطلقا ګناه ده د ښځې لپاره که یو طرف ته کاږی او که نه لږ دا داسې ده لکه دی چې دوه قوبان وي لکه دوه سرونه یې چې جوړ کړي او په دې باندې د خپل خطو کثرت کاره کوي لږ لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها داسې ښځې به نه جنت ته لاړې شي او نه به د جنت بوی بیا موځي نو بیا سې مونځ او دس ځان ډېر مستړی کوه ځکه چې هسې هم دله جنت نه درکوي لکه بې حیا او بې ستره یې وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا ځینې حدیثو کې راځي 1500 کاله د جنت بوی مخکې نه معلومیږي خو داسې سړي داسې ښځې له الله نه ورکوي پنځمه شرط دا دی زنانه چې کور نوځي او کپڑا سو په ځان راچي نو شرط بدای چې کپړو باندې بیا عطر نه لګولي که په کپڑا باندې عطر لګولي د الله نبی رسوي هر سترګه چې پردوخ سړو ته ګوري دا زیناکار ده او رسول الله د سیموي چې خزه چې کله عطر ولګي او مجلس باندې ورله نو په هي کذا و کذا یعنی زانیه دا به وي ما زینا نه ده کلی خدا زیناکار ده چې عطر یې لګوي زنانه که عطر لګوي شي لګولی شرط بدای په دې حال کې به د کور نه نوځي لګ یو ځلې ابو هریره باندې یوه ښځه راله او ځان باندې عطر لګولی داسې ډډوزې او بوی ترې نه روان و لګ نو هغه ورته ویلې چېرته ځې یا امت الجبار چېرته روانې د جبار ذات وینځي هغې ویل جومات ته روان ویل خوشبي دې لګولې هغې ویل ویل فرجعي کور ته لاړه شه غسل وکړه ما د رسول الله نه اورېدلي چې الله د هغې ښځې مونځ نه قبلوي چې جومات ته روانئ او د هغې نه بوی رواني تر دې پورې چې واپس شوي نه یو غوسې خبره واوره
ګناه دې کړی نه غټه ګناه دې کړی غسل به وکړي چې دا ګناه راته بیرته معاف شي چې غسل هم دې نه کړي کنه یاد ساته مونځ دې نه کېږي نو دا یو اهمه خبره ده آخري خبره ده نه چې ښځې به کپړې کوي یا ستر به کوي په کپړو باندې شرط به دا چې داسې کپړې به نه کوي چې د سړو په شان ته یې اوس خو شی وران شوی دی کله ځنې ځیله به ورشي ټوپۍ به یې په سر ایسته به حیرانه شي ګنې چې دا ښځه که دا سړی دی پته یې نه لګي دا په صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی لعنت کلی دی په هغه سړي چې یلبس لبسة المرأة دا سړی ملعون دی ملعون چې د ښځو په شان کپړې اغوندي او هغه ښځه باندې الله لعنت کلی چې د سړو په شان کپړې اغوندي تلبس لبسة الرجل ځینې حدیثو کې داسې راځي د الله لعنت ته په اجړاګانو سړو باندې او د الله لعنت ته په نرخزو باندې د ښځو نه مترجلات دا ملعونی ښځې دي نو څنګه چې الله دله شکل بدل درکړي کپړې به هم د سړو په شان ته کپړې نه کړي دې ته وایي شرایط د حجاب شرعي او آخر کې دا خبر یاد وساته د دې حجاب مقصد دا نه دی چې تعالی تکلیف درکړي شي خدا زنانه چې د الله په نسبانه ډیره محترمه ده مکرمه ده او محترمه او مکرمه چې د دې عزت کول پکاري چې څومره دا په کور کې او په ستر او په حیا کې نا قمره عزت یې ډیر ویل نو سوال